سلامونه مینه او درنښت ګلونو لیدونکو وخت مو په خیر. په دې هیله چې خوشحاله اوسئ، روغ جوړ اوسئ، د نړۍ په هر ګوټ کې چې اوسئ خوشحاله سوکاله اوسئ او د بیلابیلو ناروغیو یا هم ستونزو جنجالونو یا هر خبر سری چې تاسې د هغه له امله خواشیني یاستئ، خفه یاستئ، انشاءالله چې هغه ستونزې مو حل سي. که څوک ناروغ لري الله پاک د ناروغانو ته عاجله روغتیا په نصیب کړي، که څوک کومه ستونزه لري ستونزه دې حل کړي، که څوک مجرد وي او د دې غوښتونکي دي چې شریک ژوند شروع کړي، نو الله پاک دې په مخ کې چې کومې ستونزې دي که هغه نجلکۍ ده یا هلک، الله پاک دې هغه ستونزې حل کړي او په خیر سره دې نوی ژوند شروع کړي. که څوک هم ماشوم نه لري او تل په دې دعا دي چې الله پاک دې ماشوم ورکړي، نو موږ او تاسو ټول به په ګډه ورته دعا وکړو چې الله تعالی دې نیک صالح، نیک عمل او د خیر اولاد نصیب کړي. ګلونو لیدونکو ښه راغلاست. په پوره مینه تاسو ټولو ته وایم حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او بیا هم یوې نوې ویډیو ته، یوې نوې خپرونې ته. نن نو لږ څه ځانګړې خپرونه ده. ورجانه به هم زه نه پوهیم تاسو سره په سینما کوي که نه؟ السلام علیکم. سلام استاد. خط استاد؟ بل څوک خالت هم سلام وایه. خالت ته دای څه که بچه؟ استاد. خو ته نه استاد؟ سلام استاد. آفرین. بس هم دومره ورته صبح بخیر. گود مورنینگ. صبح بخیر. Good morning. How are you? آفرین. نو قدرمن لیدونکو څومره ښه ده چې د چا استاد یا ښوونکي دومره ګرانه اوسي چې حتی هره شیبه غواړي چې استاد ته سلام وړاندې کړو. نو ګرانو لیدونکو را سره اوسئ. ځانګړې ویډیو ده. نن له خیره مونږ بلل شوي یو واده ته. البته د ورځې د خوا نه به دغه واده وي او بیخي په یو متفاوت او خاص ځای کې ده. نو تاسو هم را سره اوسئ چې څه رقم یو ځای دی او چیرې به زه لاړه سم دغه واده ته. زموږ د ډېرو قدرمنو خپلوانو او عزیزانو واده ده، البته زما د پلارګنۍ د خوا. نو تاسو هم را سره اوسئ چې د چا واده ده. د لاس مې شخص د چا واده ده او چیرې ځو. د ښایسته نجلکۍ چې تاسو په ویډیو کې وینئ دا نو نه ځي د موږ سره، ځکه چې دا مکتب ته ځي. هورجانه باید مکتب ته لاړه سي. د لپاره چې 100% ازموینې دي وروسته له چارنواز څخه یوازې زه، قایدجان، موسی جان او مور پلار مې یو ځای ټول سره ځو. نو تاسو هم را سره اوسئ. ګلونو لیدونکو غواړم چې یوازې لاړه نه سم، تاسو هم له ځان سره بوځم او دغه واده څخه، د دغه محفل څخه او د دغه ښکلې ویډیو څخه تاسو هم خوند واخلئ. کومنټونو ته مو په تمه یم، کومنټ هم وکړئ او نورو ملګرو ته، خپلوانو ته مو هم زما د یوټیوب چینل لینک ورولګئ تر څو هغوی هم راسي او په دغه کورنۍ کې له موږ تاسو سره یو ځای شي. نو لیدونکو را سره عمل اوسئ. د ټولو نه مهم هغه کارونه چې باید ترسره شي د مخکې له نه چې څوک واده ته لاړ سي هغه به ترسره کړو. مثلا جامې باید وټاکو، مثلا لږ څه فیشن او میکاپ باید وکړو. د دې ترڅنګ ځینې نور کارونه چې زه تصمیم لرم چې هغه ترسره کړم. تاسو هم را سره مل اوسئ. غواړم چې ټول تاسو ته په ویډیو کې در وښیم. نو د ویډیو تر پایه ستاسو ټولو ګلونو ملتیا غواړم او بیا هم رښتیا ځای لري چې مخکې له مخکې هم ناوې ته هم زوم ته د دغه نوي ژوند پیل مبارکي ورکړم او انشاءالله چې سره له ټولو ځوانانو، ټولو خویندو، ورونو خوشبخته، خوشحاله او سوکاله ژوند ولري. ملتیا مو وکړئ ګلونو لیدونکو. زه ډاډه یم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځي. ښه نو د هر څه نه پیل به همدا وکړو چې د ښایسته مرغۍ مې چې دي او دغه ډېرې نو راته ګرانې دي. د دې باید د خوړو غم وخورو، ځکه زه هر سهار دوی ته دانه اچوم او اوبه ورته تبدیلوم. ترکاري که چیرې په کور کې اوسي ترکاري ورته اچوم او وروسته له هغه نه بیا خپل نور کارونه شروع کوم. ځکه لیدونکو کله هم چې موږ کورني حیوانات ساتو یا الوتونکي ساتو نو د خپل کور د غړو په څیر باید د هغوی نه موږ ساتنه وکړو او هغه وساتو. په دغه کوزه کې هم بچیانې دي او هغه به هم ستاسو در وښیم. زه نه پوهیم په ویډیو کې به سم راشي که نه. نو دغه زما مرغۍ دي چې ډېرې راته ګرانې دي او واقعا یعنې که لیدونکو زه څومره هم روحن نارامه اوسم 15 دقیقې هم چې زه دوی سره کینم او د دوی دغه چغاره او د دوی د غږ چې واورم زه د ډېر آرامښت او سکون احساس پیدا کوم. نو مې غوښتل چې دغه ښکلې مرغۍ له تاسو سره هم په ویډیو کې له تاسو سره شریک کړم تر څو تاسو هم شاید غږ به واورئ، ولې غږ یې لږ څه زه نه پوهېږم
د باندې شور ماشور هم دی چې دقیق او صحیح به واوري کنه. هغه هم بچیان دي چې نو زموږ په کور کې 3 دانې نوي ماشومان نړۍ ته راغلي دي او په دې هیله چې مور وکړي چې 3 وړه غټ کې او کوم یو مړ نشي، ځکه چې څو دفعې چې 3 یا 4 یا 2 وي حتما یو 2 ورنه مړه شوي دي، ول دا ځل نو تر اوسه خو جوړ دي. ډېر زیات ورته خوشاله یم، یعنې واقعا فکر کوم زموږ په کورنۍ کې نوی ماشوم نړۍ ته راغلی دی. نو دا به هم له تاسو شریک کړم او تاسو هم له لیدو څخه خوند واخلئ. ګلونو که چیرې واقعا غواړئ چې هیڅ ډول استرس او ډپریشن یا هم اضافي فکرونه او چرتونه پیدا نه کړئ، حتما کوښښ وکړئ چې په کور کې مو یو ډېر هڅه وکړئ چې حتما ګل ولرئ، یعنې ګلدانۍ ګل. که چیرې انګړ یا ویلې لرئ خو حتما ونې وکرئ، ګلان وکرئ، بوټي وکرئ، ترکاري باب وکرئ، تر څو هم پې مصروفه اوسئ، هم دغه شنو په لیدلو سره تاسو د سکون احساس مومئ. که چیرې په بلاک کې یاستئ او ویلې نه لرئ، موږ هم بلاک کې یو، ولې په بالکن کې مو ډېرې زیاتې ګلدانۍ لرو او د هر په صلیب سر کې زه او خیجان ځو، بوټي اخلو، ګلان اخلو او خپل بالکن لا هم ښایسته کوو. حتی د کوټو په منځ کې هم ګلدانۍ شته، ګلان شته. نو تاسو ته مې هم دا توصیه ده که چیرې غواړئ چې ذهنا ډېر آرامښت ترلاسه کړئ، حداقل یو څه اوسئ چې تاسو پرې بوخت اوسئ. یو خو چې ګلان وروزئ، ګل او ګلدانۍ ولرئ، یو حتما کورني مرغان یا کورني الوتونکي یا هم کورني حیوانات که امکانات وي وساتئ. یعنې دا داسې څه دي چې دا مرغۍ د ساتنې دي، دا آزاد مرغۍ نه دي. دا که چیرې آزاده اوسي ډېر پرواز هم نشي کولای، هغه خوراکه هم نشي پیدا کولای، بالاخره مري. نو دا د همدا دپاره دا کورني الوتونکي دي. نو دغه لپاره وایم چې تاسو هم د توصیه مې ده چې وساتئ د دې غږ، ځکه چې کله چې دا چغاره کوي انسان داسې فکر کوي چې یعنې فکر کوي د الله پاک دا هم مخلوق دی او دغه ثنا او صفت وایي څومره یو د سکون څخه ډک احساس دی. نو دغه د بالکن ګلدانۍ او ګلان دي، دې ته به هم اوبه واچوم، ځکه چې هوا د ورځې د خوا نه په کابل کې بیا هم مر ډېر تیز وي، دغه څه موده کېږي او هوا ګرمه وي، نو چې خدای مه کړه وچ نشي. دغه یو وړکی بوټی هم هغه تېره ورځ موسی کش که او ماتې که، نو ما بیرته پکې کېښوده، ولې ښکاري چې ونه لګېده. نو دې ګلدانۍ ته هم اوبه اچوم، بیا بالخیره نو په ګډه سره لاړ سو او نور چمتوالی به ونیسو، نور تیاری به ونیسو او نور کارونه به مو مخې ته یوسو. ښه نو ګلونو راغللو خپل بل کار ته چې باید ترسره کړو. طبعا کله چې میلمستیا ته ځو، کله چې محفل یا واده ته ځو، نو ښځینه خو حتما یو څه سینګار کوي او لکه څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي وو، خویندو ته البته دا خبرې کوم چې زه اکثرا د دې لپاره چې وړکی ماشوم لرم، نو خپل د سینګار توکي د المارۍ په منځ کې ږدم او کله مې هم چې په کار وي د میز سر ته هغه کوم وسایل او سینګار توکي مې چې په کار دی هغه رااخلم، استفاده ورنه کوم او بیرته یې په خپل ځای ږدم. نو دا تاسو ته هم وایم هر هغه کسان چې په کورنۍ کې ماشومان دي، خدای دې وکړي چې خپل ماشومان وي یا ورېرونه وي یا خویندې وي یا ورونه وړکي، یعنې هر څوک چې اوسي هدف دا دی چې په کورنۍ کې واړه ماشومان وي چې هغوی په خبره نه پوهېږي یا ډېر کوچني وي. نو دا تاسو ته مې وینا ده چې هڅه وکړئ چې د سینګار توکي د کوچني ماشومانو له لاسو څخه لرې وساتئ، ځکه چې خدای مه کړه نشي چې په ځینو وسایلو باندې ځان خوږ کړي او یا هم ځینې وسایل که چیرې استفاده کړي، نو ځکه د ماشومانو جلدونه ډېر زیات نازک او حساسه دي چې کوم ستونزه مشکل ورته پیدا نه کړي. نو لیدونکو خویندو ومې غوښتل چې لږ څه خپل میکاپ برخه هم له تاسو سره شریکه کړم، ګر چې زه ډېر زیات میکاپ یعنی نشم ویلی چې زه د آرایشګرانو یا هغه کسان چې سینګار کوي د هغوی په اندازه باندې کولی شم چې میکاپ وکړم، ولې هغه خپل کار ترسره کولی شم. نو یو بل خبر هم ده چې کوشش وکړئ چې همیشه کم د سینګار توکي ولرئ، کم سینګار توکو نه استفاده وکړئ، ولې اصل نه استفاده وکړئ، ښه سینګار توکي ولرئ، ځکه چې پوست او مخ یا لاس د دومره حساسه دي که خدای مکړه یو ځلې کوم څه پې وشول یا حساسیت وکړ، نو هغه یعنې څومره هم بیا جلدي ډاکټر ته لاړ سو او یا هم خپل دغه ناروغۍ تداوي وکړو، درملنه وکړو، ډېر زیات مشکلات را پیدا کوي. ګلون لیدونکو مخکې له دې نه چې د سینګار پیل کړو، زه همیشه دې لپاره چې جلد مې وچ دی همیشه لږ څه کریم استفاده کوم، یعنې مخ لږ څه غوړوم، ورسره نه هم میکاپ
استفاده کوم او تاسو هم کوشش وکړئ. په ځینو ځایونو کې زه دا خبره واضح کوم، شاید زما ورونه هم زما ویډیو دا اوس ویني او ډیری کسان ډیری کورنیو کې همدا ورونه دي زمونږ چې خپلو میرمنو ته خپلو میندو ته خپلو خویندو ته د سینګار توکي راوړي. یعنې ځینې کورنیو کې شته، مونږ لیدلي دي چې هلته خپله ښځینه نه ځي بازار ته او د کورنۍ نران ورته د سینګار توکي راوړي. نو تاسو هم لږ څه دقت وکړئ. جلدونه فرق لري، ځینې ځایونو کې مونږ وینو ځینې خویندې داسې میک اپ کوي چې ټول وجود یا ټول جلد به غنم رنګ وي ولې تک سپین میک اپ یا پودر به وکړي چې یعنې ډېر زیات بیخي وحشتناکه ښکاري په عامه اصطلاح زویم. نو همیشه کله چې هر د سینګار توکي اخلئ د خپل جلد په اساس واخلئ، یعنې د جلد سره باید ډېر زیات ورته والی ولري او فرق ډېر زیات ونه کړي بلکې ورته والی ولري. هماغه ده چې کله چې تاسو میک اپ هم وکړئ سینګار هم وکړئ نو ښه ښکاري، برعکس ستاسو چهره ډیره نه تبدیلوي، بدلون نه ورکوي او بد نه ښکاري. او جنو ته هم شاید ډیری کسان چې زما ویډیو ګوري زما نه ډیر په سینګار او میک اپ باندې پوه شي او زه یې اوسي او هغه کسان هم چې نه دي زه هغوی ته دا پیغام ورکوم کوشش وکړئ اول همیشه اصل مواد استفاده کړئ، اصل سینګار توکي پیدا کړئ که بیه لږ څه لوړه وي ولې د سینګار توکو کیفیت دا دی چې تر ډیره پورې دوام لري. مثلا دغه د سترګو سایې چې دي دا یو که واخلو څو کاله دوام کوي، یا هم د وروځو جوړولو سایې چې دي ما مخکې تاسو چې کومه سایه در وښودله هغه یې د لپاره چې تقریبا ما ډیر مخکې اخیسته ده، حتی ما په خپل کوژده چې وم یعنې د کوژدې لپاره چې ما ته قیجان د سینګار توکي اخیستل ما دغه د وروځو لپاره اخیستې وه، یعنې 15-16 کاله تیر شول ولې اوس هم فقط همغه یوه خانه چې زه ډیره استفاده کوم هغه لږ څه کمه شوې وه او نور هر څه په خپل ځای پاتې دي ځکه چې عموما د سینګار توکي دومره ډیر مصرفیږي نه. نو د هغه لپاره چې های اخلئ ښه کیفیت والی واخلئ او چې قیمت هم مناسبه اوسي. هغه په دري کې یو متل دی وایي ارزان بې علت نیست قیمت بې حکمت. د بازار د سر په 20 روپیو 15-25 روپیو هیڅ کله خپل جلد خپل مخ خپل وجود مه خرابوئ چې خدای مکړه بیا به نو مجبور په ډاکټرانو باندې ګرځئ. ځینې جلدونه ډیر زیات حساسیت کوي، زخې په مخ پیدا کیږي، بخارونه پیدا کیږي او نورې ستونزې رامنځته کوي. نو لیدونکو یو څه میک اپ مې وکړ، زه نه پوهېږم تاسو ته تشریح کوم که نه خو لازمه نه وینم نو هغه څه چې استفاده کیږي طبعا چې پرایمر دی. هغه کسان چې جلدونه یې وچ دي د هغه نه د پرایمر نه مخکې هم کولی شي چې مخ مو غوړ کړئ په یو ښه کریم باندې ډیر کم اندازه باندې غوړ کړئ د لپاره چې بیا مخ مو وچ یا پوستک نه کیږي. پرایمر نه حتما استفاده وکړئ د لپاره چې مکمل دغه میک اپ ډیر ښه کور کوي او ډیر میک اپ ښه کینی ستاسو په جلد باندې. بیا نو میک اپ نه په کم اندازه استفاده وکړئ. ځینې ځایونو کې مونږ لیدلي دي چې په ځانګړي توګه د سینګار چې کوي هغه ډیر زیات میک اپ استفاده کوي، هماغه ده چې بیا جلد ورسره حساسیت کوي. نو لیدونکو یو څه میک اپ مې وکړ او هغه نتیجه به تاسو بیا وروسته وینئ. دغه هم هغه جوړه جامې دي چې ما په نظر کې نیولې دي چې زه به استفاده کوم ځکه زه په داسې جامو کې ډیره زیاته راحته یم. داسې سپک هم دی ولی ډیر ښه لمن لري. د قیجان ما ته انتخاب کړی و او قیجان ته اخیستی و نو ذوق د هغه دی د هغه لپاره نو ما ته ډیر ګران دی، همیشه استفاده کوم. د هم د موسی جان لپاره مې چې د نننۍ محفل یا واده لپاره په نظر کې نیول دی غواړم چې دغه جوړه دریشیګکه ورته واغوندم یا دغه جامې. بالاخره نو لیدونکو د جامې مې واغوستلې او لږ څه میک اپ مې هم وکړ. تاسو نو نظر راکړئ چې څنګه شو. ګلون لیدونکو بالاخره چمتو شوم، تیاره شوم او لږ څه ساده میک اپ دغه جوړې مې هم ستاسو سره در وښودلې. نو د مني موسم دی، نه ډیره ګرمي ده نه ډیره یخني ده، بیخي ښه برابر دی. تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ په ځانګړې توګه خویندې چې جامې مې څنګه دي د دغه محفل لپاره چې ما ټاکلي دي او حجاب د ترڅنګ میک اپ. نو راسره مل اوسئ. قیجان و موسی جان به هم تاسو ته در وښایم او بیا به نو له خیره په ګډه سره حرکت وکړو. البته لیدونکو د یادونې وړ ده چې یوازې ما ځان نه ده چمتو کړی او آماده کړی بلکې قیجان هم سلمانۍ ته لاړه او هلته یې خپله ږیره او ویښته هم جوړ کړله. نو دا
زه فکر کوم ډیر ښه کار دی. نظافت د ایمان برخه ده، هم ښځینه هم نارینه. ډیر ښه ده چې همیشه ځان پاک، صفا او منظم ویښته، منظمه ګیره یا هم ښځینه هم همداسې ځان وساتي او همداسې ژوند وکړي، ځکه چې نظافت د ایمان برخه ده. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. ما آمده شدیم دیگه بریم طرف عروسی که دعوت هستیم. گپ یگان تا پلامست هستیم. نوقتم شده دیگه یگان مسافرین در راه داریم رو میگیریم. بریم به اجازه تان شما بیننده باشی تا آخر ویدیو. لایک و کامنت شیر از یادتان نره. بای بای بگو بچیم بشکیت را خوبان فعلا. بای بای بیخی بای.
زړه ته رانږدې ملګرو او عزیزانو، لاړلو واده مو تیر کړل په ډېر یو عالي او زبردسته ځای کې د قصر قرغې په نامه هوټل د ودونو تالار او د ترڅنګ باغ دی چې اکثرا مونږ ورځو باغ ته، ولې نن په لومړي ځل زه دغه هوټل ته دعوت شوې وم چې هلته واده و او واقعا ډېر زیات خوشایند و. د ښځینهو لپاره سالون دی او نارینهو لپاره هم په آزاده فضا کې او په باغ کې کولی شي چې کینې وګرځي، قدم ووهي، خوند واخلي او بالاخره ډوډۍ نوشیجان کړي او هغه محفل تیر شي. نو واقعا ډېر زیات خوشایند او واقعا ډېر یو ښه تجربه وه، ځکه په ژوند کې هر نوی ځای چې مونږ وینو، هر نوی څیز چې مونږ یعنی تجربه کوو، هغه یو ښه تجربه ده او یو نوې تجربه موږ ترلاسه کوو. نو واقعا ډېر زیات خوندورې شیبې وې د دوستانو او عزیزانو سره او ډېر زیات خپلوان مې ولیدل چې ډېر وخت مې نه و لیدلي. طبعا کله چې یو نجلۍ واده شي او د خسرګنۍ کره لاړ شي، بیا نو د پلارګنۍ هغه خپلوان یا همغه خپلوان چې لرې وي هغه نو په اسانۍ زر زر نشي لیدلی، خو دغسې محفلونه او میلمستیاوې بیا پلمه او بهانه کیږي. نو زه هم ډېره خوشحاله سوم چې هغه قدرمن مشران او عزیزان مې ولیدله او واقعا ښې شیبې مې درلودلې. وروسته له دې نه چې واده پای ته ورسېده، دا چې موږ هم راووتلو، لاره مو همدغه د قرغې لاره وه. نو ومو غوښتل چې یو ځل راکښته سو، فرصتي وه او د قرغې له بند نه هم لیدنه وکړو. تاسو وینئ چې څومره ښکلې فضا ده، ښکلې اوبه او ښایسته آسان او تقریبا نن تر مازدیګر ماښامه پورې په دغه ځای کې وو. وروسته له هغه نه مو هم بیرته خپل کور ته حرکت راوکړ. نو واقعا لیدونکو د دغه یوې خپرونې په لړ کې چې ما تاسو ته کومې شیبې در وړاندې کړل، ډېرې ښکلې شیبې وې د عزیزانو سره او انشاءالله چې تاسو هم د ویډیو له لیدو څخه مو خوند اخیستی اوسي. ښایسته ښایسته کومنټونو ته مو په تمه یم. د کابل ښایستونه او ښکلاګانې حتما وستایئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بښونکي څښتن تعالی سپارم. په ځانونو باندې ډېر زیات خیال ساتئ. کوشش وکئ، ژوند ډېرې کمې شیبې لري، ډېر کمې ورځې لري. تل کوشش وکئ هغه ښه وختونه ولرئ، ښې تجربې، خوشحاله ژوند او د ژوند د خوشحالۍ څخه ښې خاطرې ولرئ. په لوی بښونکي څښتن تعالی مو سپارم. همیشه دعا ورکړئ ټولو مسلمانانو ته، ټولو افغانانو ته، ټولو عزیزانو ته او تاسو خو پرته له شکه چې همیشه زما په دعاګانو کې یو خاص او ځانګړی ځای لرئ. الله مو مل شه. خوشحاله وختونه په لوی بښونکي څښتن تعالی مو سپارم.